बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नौउ अस्सादिसु हुरूफुन तज्जिमुल फ़िअल मुज़ारिअ व हिय खम्सतु अहरुफिन लम व लम्मा व लामुल अम्र व लन नह्य व इन लिश्शर्त वल जज़ाए। फलम तजअलुल मुज़ारिअ माज़ियन मनफ़ियन मिस्लु लम यज़रिब बिमाना मा ज़रबा। नौगाश पेजमा दो दासे हुरूफ ती چې هغه فعل مضارع ته جزم ورکوي و دا 15 حروف دي لم و لما و لام امر و لا د نهی و ان د شرط و جزا د پورا دغه یو شعر وا تاسو ویو دی کنه لم لما و لما و لا نهی 5 حرف جازم فعلا هر یک بدغه شاباش 5 حرف این جازم فعلا د هر یک بدغه شا د شعر شه دغه 15 جوازم یې تشالی دي کنه خو شعر یو د اول ځکه شوی چې دغه شی بیا د طالب علم نه ویریږي نه او د شعر شه عمل یا سره ورکړه دا چې فعل ته جزم ورکای حرف نادر باندې یو د کو شعر او عمل یا درته وشای چې عمل یې دغه دا چې فعل ته جزم ورکای اس فعل ته چې جزم ورکای ماضی خو مبنی دو خو مضارع ته جزم ورکای کنه النوع السادس نوغش بجمع حروف دا 10 حروف تی تجزم الفعل المضارع چې جزم ورکای فعل مضارع ته وهي 5 احرف لم ولما ولام الامر ولا النهي وان د شرط و د جزا ولا لام امر مکسور وی لکه د امر په گردان شه لیزرب یزربو چې لام امر د په داخل ک یزربو ته جزم ورک لیزرب دا غرنګ لا نهیه تزربو دی تو مارتا ہے تو وال کاوه لا د په داخل ک وال ما کوا لا تزرب مضارع ته جزم ورک ها زمایزنه ختم کړه لا تزرب دا غرنګ ان د شرط پورا یا ان تزرب ازرب ان تزرب کته وال کاوه ازرب زیا کوم ان چې دا اب دوازو یا عمل کوي په شرط سره عمل وکړو او په جزا سره عمل وکړو ترکیب وکړو النوع موصوف السادس صفات موصوف سره د صفات دا مبتدا حروف موصوف اس النوع السادس میں مبتدا جوڑ کنا ایسو تگوریه دو دا خبر وی حروف تجزم الفعل المضارع دو زرا سوی دا خبر وی حروف موصوف دا تو استفاده دو چې اسم نکرانه بعد فعل روشی بی آغا فعل چې وی هغه نکیمه جمله چیرسی هغه جمله فعلیه د اسم نکره د پورا صفات واقع کیږي یعنی اسم نکرانه بعد چې فعل وی به اسم نکره موصوف کې ہوتا فعل ہوتا صفات کې نو ترجمه وکوي داسې حروف چې جزم ورکوي فعل مضارع ته حروف موصوف تجزم فعل مضارع معلوم صيغه واحد مؤنث غائب الفعل اچھا ایسو حروف میں موصوف کو کنا استجزم دغه شوی میجه ضمیر وخلی ویل چې الفعل المضارع د موصوف صفات دغه مفعول به جوړیږي الفعل المضارع الفعل موصوف المضارع صفات موصوف سره د صفات د مفعول به جوړیږي تجزم شوی استجزم فعل دغه د پر فاعل سکش هيا دغه ضمیر فاعل شو چې راجغ د په طرف ته خپل موصوف اته شایدا حروف بیا تجزم فعل سره د خپل ضمیر فاعل سره د مفعول به جمله فعلیه خبریه دا صفت شد د حروف موصوف سره د صفت دا خبر او
مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ واو حرف عطف هي مبتدا 5 أحرف 5 اسم عدد ممیز مضاف اسم عدد زکا چې دا یو انسان مشته شي چې 15 مضاف زکا چې اضافت یې شو د احرفین طرف ته ممیز زکا چې دا یو تمیز غوړي احرفین او ته تمیز شو ده 5 عدد ممیز مضاف احرفین اسو احرفین دستی میج تمیز نو ته جوړای کنه ویل چې د باقی جمله پوتې شلا به په دغه سکای احرفین نو دستی میج تمیز نه جوړای تمیز به ورسته نه جوړای د احرفین و دغه ورسته لم ولما ولام الامر ولا نهي وان للشرط والجزاء دغه سره وی زله احرفین ګاټ کی به اغه نه بعد تمیز نه جوړای د 500 د پورا به ممیز تمیز د هي مبتدا د پورا خبر شي سوچ میں پورا سدا دا خلاصہ و اس وڑی کا 5 اسم عدد ممیز مضاف احرفین دغه دستی میش جوړای مبدل منه ولید نه جوړای چې د احرفین کلمه په کیم شي دلالت کوي دا ورسته جمله یا مشتاغه 15 شای نه شای احرفین چې په کیم شي دلالت کوي دا ورسته جمله یا په هغه 15 شای دلالت کوي احرفین نه مراد د 15 حروف دي کنه نو احرفین مبدل منه لم معطوف علیه واو حرف عطف لما معطوف اول واو حرف عطف لام الامر معطوف ثانی واو حرف عطف لا نهی معطوف ثالث وان موصوف لام حرف جار الشرط معطوف علیه واو حرف عطف الجزاء معطوف علیه سره د معطوف دا مجرور د لام جار سره د خپل مجرور دا متعلق ظرف مستقر شه متعلق شه په ثابتون مقدر پر به ثابتون مقدر ظرف مستقر سره د خپل ضمیر سره د تغ متعلق دا شبه جمله شلا و صفات شه د ان موصوف ته پورا بیا ان موصوف چې شه دغه سیم یغشه معطوف رابع نو معطوف علیه سره د ټوله معطوفات دغه بدل شه احرفین مبدل منه سره د خپل بدل د تمیز شه د 5 ممیز د پورا ممیز سره د تمیز د خبر هي مبتدا سره د خپل خبر د جمله اسمیه خبریه معطوف علیه سره د معطوف جمله معطوفه سرانگی سوچ میں ورسے دا مشکل خونه دا فلم تجعل المضارع ماضيا منفيا مثل لم يضرب بمعنى ما ضرب اس په دغه 15 حروف شه په لام باندې اشیری وکړه لام د تشای چې په سلام چې دا تجعل المضارع ماضيا منفيا وګرځي مضارع لرا ماضی منفی په مضارع داخله شي لم یضرب معنی وړای ماضی منفی تا مثل لم یضرب لکه دا جمله چې لم یضرب بمعنى په معنا ده ما ضرب لم یضرب اس یضرب دا په مضارع دو یعنی د په ماضی شوال نه دی کړی ما ضرب د وال نه دی کړی لم یضرب یا دغه معنا دو د وال نه دی کړی و ما ضرب دغه معنا یا دغه دو چې د وال نه دی کړی لم دوه چاره وکړو یو لفظی چار کای لفظی عمل دا وکړو چې مضارع ته جزم ورک و یو په معنا ش عمل وکړو معنا د مستقبل ولا وړای ماضی تا ماضی منفی تا ترکیب فا تفصیلیه کلمه د لم دا مبتدا تجعل المضارع ماضیا منفیا تجعل فعل مضارع معلوم هي ضمیر مستتر ده پشه هغه فاعل ده و راجع ده په طرف ته لم شاباش المضارع
مفعول اول ماضیان موصوف منفیان صفت موصوف سره د صفت دغه مفعول ثانی دا مفعول ثانی المضارعه دا مفعول اول ماضیان منفیان موصوف صفت دا مفعول ثانی فعل تجعلو سره د خپل ضمیر فاعل و سره د دواړه مفعولین دا جمله فعلیه خبریه شله خبر شه د لم مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه مثل مضاف لم یضرب بمعنى ما ضرب مثل مضاف لم یضرب اس په دغه وړی کا جزوی ترکیب نه کوي غاټه معنا د ید تشای چې لکه لم یضرب چې دا اپ معنا د ما ضرب ده تاسو ترکیب ودا څه کوي غوټ اس لم یضرب نو به مش ذل حال جوړای چې لم یضرب جمله چې دو د دغه حال د تشای ورسته چې ما ضربای حال ده ما ضرب غوند حالیه ده لم یضرب ذل حال با حرف جر معنی مضاف ما ضرب مضاف الیه معنی تا کنه مضاف شو اسم ضرب د مضاف الیه شلا مضاف سره د مضاف الیه یعنی معنی مضاف سره د خپل مضاف الیه چې هغه ما ضرب ده دغه په ګډه مجرور شل د با حرف جر جار مجرور دا ظرف مستقر شو و حال شو ده لم یضرب ذل حال نه ذل حال سره د حال دا مضاف الیه شو ده مثل مضاف سره د مضاف الیه جمله ناقصه سیگو کو شاباش انه سادس و نو موصوف سادس صفت موصوف صفت مبتدا حروف موصوف تجزیم فعل مضارع معلوم صيغه واحد مؤنث غائب ضمیر فاعل الفعل موصوف مضارع د صفت موصوف سره صفت د مفعول به شد تجزیم فعل لپاره تجزیم فعل سره د ضمیر فاعل سره د مفعول به د جمله فعلیه خبریه د صفت شه د موصوف لپاره موصوف سره د صفت د خبر د مبتدا خبر د جمله اسمیه خبریه معطوف علیه واو حرف عطف هي مبتدا خمسه اسم عدد ممیز مضاف حرف نیه مبدل منه دنا جمله مش بدل وتزن جوړای لم معطوف علیه واو حرف عطف لما معطوف اول واو حرف عطف لام الامر معطوف ثانی واو حرف عطف لا نهیه دای معطوف ثالث واو حرف عطف ان موصوف لام حرف جر شرط معطوف علیه واو حرف عطف جزاء معطوف علیه سے معطوف د مجرور د لام جزاء مجرور تعمیر متعلق کے ثابت سیاد اسم فاعل پہ ثابت سیاد اسم فاعل سیاد ضمیر فاعل سیاد متعلق پر جملہ فعل خبریہ صفات د موصوف سیاد صفات د معطوف رابع معطوف علیه سیاد ټول معطوف دا بدل شو د مضمن لپاره به بدل شو د مضمن ہوتا تمیز مضاف الیه ده خمسه تو ممیز مضاف لپاره شاباش ممیز ساده تمیز دا خبر د مقدم خبر د جمله اسمی خبریه معطوف علیه معطوف د جمله معطوفه شاباش فا تفصیلیه لم مبتدا تجعل فعل مضارع معلوم صيغه واحد مؤنث غائب ضمیر فاعل مضارع د مفعول اول ماضیان موصوف منفیان د صفات موصوف صفات د مفعول ثانی مفعول اول سره د تجعل فعل سره د ضمیر فاعل سره د دواړه مفعولین دا خبر د محترم د جمله فعلیه خبریه او خبر د محترم خبر د جمله اسمیه خبریه تجعلونه د ترې جوړ کړل فعل سره د ضمیر فاعل سره د مفعول سره د دوړې مفعولین دا د جمله فعلیه خبریه او خبر د محترم خبر جمله اسمیه خبریه مثل مضاف لم یضرب ذا ذو الحال با فجر معنی مضاف ما ضرب د مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه د مجرور د باجر جا سمجھ د ظرف مستقر شو او حال شو د لم یضرب ذو الحال پر حال مثل مضاف سره د جمله سیکو کو اس بیا